د زابل ولایت د اوبو او انرژي ریاست له لوري د 15 غنیزو پروژو عملي کار د شینکۍ، ارغنداب او شارصفا ولسوالیو په مربوطاتو کې پیل سول. د دې پروژې په ترڅ کې به 340 متره استنادي دیوالونه او 3 چک ډیمونه شامل دي او تمه ده چې د 3 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د اوبو او انرژي رئیس وايي دا پروژې د 13 میلیونه افغانۍ په لګښت د اسلامي امارت له بودیجې تمویلیږي. نوموړی زیاتوي اسلامي امارت تل هڅه کوي چې د اوبو مهار، زیرمه او عادلانه ویش ته جدي پاملرنه وشي ترڅو د اوبو د کمښت ستونزه تر یو بریده حل شي. د زابل ولایت د اوبو انرژي ریاست تر چتر لاندې د اوبو انرژي وزارت په همکاري باندې په مالي بودیجه باندې په زابل ولایت کې 15 رغنیزي پروژې عملاً شروع شوي چې تاسو له نږدې مشاهده کوئ او په دغه پروژو کې 3 دانې چک ډیمونه دي او 2 دانې استنادي دیوالونه دي چې ټول بودیجه څه د پاسه 13 میلیون افغانۍ ته رسیږي. او د دې ترڅنګ موږ نورې پروژې تر کار لاندې لرو چې انشاءالله سروېګانې خلاص شوي دي، منظوري راغلې ده په ارغنداب او په میزان ولسوالۍ کې انشاءالله په راتلونکي نږدې وختو کې انشاءالله افتتاح شي. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي د دغه رغنیزو پروژو له پیلېدو خوښ دي او وایي چې دا ډول اقدامات به نه یوازې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي بلکې د سیلابونو له خطر څخه هم د دوی کرنیزې ځمکې او کورونه خوندي کولی شي. خوشحاله خو ډېر یو ځکه چې دغه استنادي د دیوالونه چې زموږ د بازار او د باغونو د کښتونو د ځمکې څخه د سیلاب اوبه منې کوي او زموږ بازار باندې یو مخکې هم دغه اوبه د استنادي دیوال یې ونړه راغلې چې موږ ته دې تاوانونه پیښ کړو نو هغه تاوان څخه چې موږ خلاص دا ډېره د خوشحالۍ خبره د ویاړ خبره. ډېر بې حده بې انتها خوشحاله یو ځکه چې د اوبو کچه ټیټه ده. د اوبو د کچې په لوړوالي کې موږ ته ډېره ګټه راسوي ځکه زموږ دا ټول کاریزونه دي باوړیانې دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا خواهش کوو چې موږ ته نور را اضافه کړي په دې کې نور په نورو کلیو کې د چک ډیمو کوښښ راوکړي چې راسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا مهال د زابل په ټولو ولسوالیو کې د اوبو وړې زیرمې او چک ډیمونه موجود دي او د نورو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي.